ناس تو می بیرترا ورکه اوشیاری سل تو می بیرترا ولا ورکه سلیوان تو می بیرترا ولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پروګرام ویډیو سکپ کوئ ما څنګه شته سپین ټرو کې ویډیو کتلای دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. ټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کړئ. چا سره نوی لیک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لاغ ځین تاسو کول شئ دا ځان تر ډاونلوډ کړئ. یو ول ټول نو مخکې د لیټ موشن تاسو اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ تاسو د پلس آیکن ښکاری د باندې یو پر کلیک اخلئ او دا به خپل ریش سلیکټ کوئ. کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوئ بیا به دا کریټ پروجیکټ باندې یو پر کلیک اخلئ او بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک اخلئ. میډیا باندې به کلیک اخلئ. دلته به ساوند راخلئ کوم ساوند باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا ساوند باندې مې چې کلیک واخیسته بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک اخلئ. بیا به دغه ویډیو باندې دا شانتې کلیک اخلئ. بره تاسو ته ښکاري دا درې ډاډه دغه باندې به کلیک اخلئ او دا به دا شانتې اډیو ته اړوئ. دا ویډیو به تنه پاکوئ. کله چې دا کار وکړئ بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک اخلئ. میډیا باندې به کلیک اخلئ. دلته به تصویر راخلئ او کم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا تصویر باندې به کلیک اخلئ. بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به یو پر کلیک اخلئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیسته بیا دا تصویر باندې به دا شانتې یو پر کلیک اخلئ او بیا تاسو ته ښکاري لاندې مومنټ ټرانسفر دغه باندې به کلیک اخلئ او دغه یو آپشن باندې به کلیک اخلئ. دا تصویر به دا شانتې لږ راغټ کړئ دغه شانتې نو بیا ولته صحیح ورفټ کړئ. کله چې دا کار وکړئ بیا تاسو ته ښکاري دغه شی آپشن دغه یو دغه باندې به دوه پر کلیک اخلئ او دغه یو نه به وځئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خلیجي باندې به کلیک اخلئ او دغه ویډیو اولني سر ته به دا شانتې راسئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک اخلئ او دلته به دغه یو شیپ راواخلئ. دا بره تاسو ته ښکاري دا درې ډاټ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا فل کمپوزیشن ته واړوئ دغه شانتې دا سایز به دا شانتې راغټ کړئ. بیا به دا کلر باندې کلیک واخلئ. بیا ولته دا بلک کلر ورته سلیکټ کړئ او بیا دغه یو آپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دا کلر به دا شانتې لږ را دې خواته کوئ یعنې دا کرښه به لږ لاندې راوړئ. دا تصویر پکې لږ زره شو شي دغه شانتې. بیا د غشي آپشن به ووایي دغه نه به دا شانتې بیک شي. بیا دا بل غش تاسو ته ښکاري دا بره دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خلیجي باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو اولني سر ته به راسئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته موږ سره یو پینجي ده. دغه پینجي لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغه ځین تاسو کولی شئ پینجي هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پینجي باندې به دا شانتې کلیک واخلئ. بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ. بیا به دا مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا پینجي به دا شانتې لږه راغټه کوئ دغه شانتې. بیا دا څلور غشي تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دا پینجي به دا شانتې راوړئ لاندې بیا دلته ورفټ کړئ. تاسو ته بیا ښکاري دغه غشي آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا دغه یو غشی تاسو ته ښکاري د باندې به دوه پیره کلیک واخلئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خلیجي باندې به کلیک واخلئ. د ویډیو اولني سر ته به راشئ. کله چې دغلته راغللی نو دغه ویډیو نه به تاسې ملګرو بیک شئ یو پیره دغه شانتې. کله چې دنه بیک شولې موږ سره دلته یو پروجیکټ ده. دغه پروجیکټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغه ځان تاسو کولی شئ دا پروجیکټ ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دا پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ دا شانتې او بیا دا برنی کرښه تاسو ته ښکاري دا لیریکس نه دا بره کم یو چې دی دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به ایک فټ باندې کلیک واخلئ او دلته به دا ایک فټ کاپي کوئ دغه شانتې. دا درې ډاډو باندې به کلیک واخلئ او دا به کافي ایک فټ کوئ. بیا دغه پروجیکټ نه به دا شانتې بیک شئ یو پیره دا تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ. بیا دا تصویر باندې به کلیک واخلئ او دلته به ایک فټ باندې کلیک واخلئ او دلته به دا درې ډاډه باندې کلیک واخلئ او دا فیسټ ایک فټ کوئ دا شانتې. نو دا ویډیو دا وګورئ دا تصویر به دا شانتې خوځي او راخوځي. دا ویډیو اولني سر ته به بیا راشئ. ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی دغه ویډیو نه بیک شئ بیا به تر اوسني پروجیکټ ته لاړ شئ دغه شانتې او دا لیریکس باندې به کلیک واخلئ او دلته تاسو ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کوئ دغه شانتې. کله چې دا کاپي کړئ دغه پروجیکټ نه به تاسو یو پیره بیک شئ تر اوسني ویډیو ته به ځئ دغه شانتې. بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ. مثال دا ساوند لیریکس تاسو کوم ځای نه شروع کېږي اوس که مثال تاسو دا ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کېږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ یو پیره او دغه یو آپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا فیسټ لیر کوئ دغه شانتې. بیا دا ویډیو لږه دغه شانتې رامخکې کوئ. کله چې رامخکې کړئ دغه پینجي ته وګورئ دغه لږه پاس ته او دغه به لږه لاندې کوئ د هغه نه به یې لاندې ور ولګئ. دا پینجي باندې به کلیک واخلئ. مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې راوړئ لږ لاندې به یې دلته ورفټ کړئ. بیا دا پینجي باندې به کلیک واخلئ او دلته ملګرو بیا دا لیریکس باندې کلیک واخلئ. ایډیټ ټیکس باندې به کلیک واخلئ او دلته به خپل لیریکس تاسې ولیکئ. دلته به تاسې هغه ساوند هغه خپل لیریکس لیکئ. کله چې دا لیریکس ولیکه نو تاسو ته ښکاري دغه فونټ باندې به کلیک واخلئ. دا یو فونټ به ورته سلیکټ کړئ. دغه فونټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغه ځان تاسو کولی شئ دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ
اول ته به دا سایز تاسو ته ښکاري دا 32 پیټي دغه باندې به کلیک واخلئ تاسو سایز که غټوئ او که وړکی کوئ تاسو خپله خوښه ده نو زه به دا 32 کې ودروم دا کلر که تاسو ورته چینجوئ کلر دغه ځای کې چینجولی شئ بیا دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک واخلئ کله مو ټیک مار باندې کلیک واخیستو نو بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ مثال دا ساوند لیرکس کوم ځای کې ختمیږي اوس مثال د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمیږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ او پرې دغه یو آپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دغه یو آپشن ورپسې ووایي او بیا ملګرو دغه خالي باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو مثال دا ساوند بیا اورئ چې دا دوم لیرکس کوم ځای کې شروع کېږي نو دلته اوس مثال شروع کېږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ دغه یو آپشن باندې بیا کلیک واخلئ بیا به دا فیسټ لیئر کوئ دغه شانتې نو بیا به دا لیکل دا شانتې لږ رامخکې کوئ دا ویډیو دغه لیرکس باندې به کلیک واخلئ او دلته به ایډیټ ټیکس باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو دوم لیرکس ولیکئ او بیا به دا ټیک مار باندې کلیک واخلئ دا شانتې کله مو دغه باندې کلیک واخیسته بیا به تاسو دا ساوند اورئ چې تاسو د ساوند لیرکس کوم ځای کې ختمیږي اوس مثال د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمیږي دلته به تاسو ویډیو یو پرې سټاپ کوئ او دغه یو آپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا یو آپشن ورپسې ووایي بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ هلته ملګرو تاسو هم دغه شانتې به مخ ته ځئ او دا درېیم او څلورم او دا پنځم او دا مکمل به دا شانتې لیکئ دا لیرکس کله مو دا مکمل ولیکل نو کله چې تاسو سوتوئ نو بره تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دلته به دا ویډیو سلیکټ کوئ هلته به دا ایکسپورټ کوئ دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټولو نه مخکې درځي اوس ما ته راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته